د ادبي بنډار ملګرو سلامونه مینه نیکې هیلې او احترامات خدای دې وکړي چې ټول ورک روغ او د صحت په جامه کې قدرمنو ملګرو خوشحاله یم چې نن تاسو سره یم او غوښتل مې چې د هغو ملګرو چې ماته د فیسبوک له لارې میسجونه کړي وو او هغه ملګرو چې روزمره ژوند کې راسره مخامخ شوي وو غوښتنه پر ځای کړم. د دوی غوښتنه دا وه چې څنګه کولی شو یو یوټیوب چینل جوړ کړو، پخو یې ودرو او آن پیسې ترې ترلاسه کړو. همدا پوښتنې وې خدای شته مخکې له دې چې زه د یوټیوب چینل جوړ کړم، زه یې چینل تر یو حده پورې ورسوم او پیسې ترې ترلاسه کړم. دا پوښتنې ما سره هم وې او ډېرو پوښتنو ډېرو ملګرو سره شته دي. نو په دې وروستیو کې چې زما چینل مونیټایز شوی او پیسې مې ترې ترلاسه کړي، بیا نو دا پوښتنې ما نه بیخي ډېرې شوي دي. څنګه کولی شو یوټیوب چینل جوړ کړو؟ دا خو یوه اسانه لاره ده چې د یوټیوب چینل جوړول. یوټیوب چینل که یو څوک د جیمیل اکاونټ یا جیمیل ادرس ولري هماغه یوټیوب اکاونټ دی، هماغه یوټیوب چینل دی، نیم او سر نیم دا چې دی ستاسو د چینل نوم. کولی شئ چې هر وخت کې بدل کړئ، هېڅ مشکل نشته ده. د دې تر څنګ چینل مو یو چینل ته ویډیو اپلوډ کول، یوټیوب ته ویډیو اپلوډ کول دا نو ځانګړې پروسه ده، هغې باندې نه غږېږم ویډیو به اوږده سي. زما مین هدف دا دی چې په دې تاسو ته وغږېږم چې په افغانستان کې د یوټیوب چینل نه څنګه پیسې ترلاسه کړو. یوټیوب چینل مو جوړ کړ، د یوټیوب چینل د دې لپاره چې تاسو ته پیسې درکړي ځانګړي اصول دي. هغه اصول داسې دي چې دوی غواړي ته دې په لومړیو کې 1000 سبسکرایبر ولري او د دې تر څنګ دې ستا چینل 4000 ساعته یعنې 240,000 منټه دا خلکو کتلی. هغه که ستا یوه ویډیو یا دې 100 ویډیو اپلوډ کړي دي په کال کې دننه دا 100 واړه راجمع کړي، دا باید 4000 ساعته مکمل خلکو لیدلی وي. دا چې ته کله دا د دوی د یوټیوب چینل دغه د یوټیوب والا دغه اصول ورته پوره کړې، نو له دې وروسته ته اپلای کړې چې ما دغه اصول پوره کړي دي او زه غواړم یوټیوب چینل ته زه غواړم چې له تاسو سره ځان رسمي کړم او پیسې وګټم. بیا ستاسو چینل چې یوټیوب ریویو ته اچوئ، ګوري چې ستاسو کنټینټ یا تاسو چې شی اپلوډ کړي دي دا مو خپل دی او که پردي. د دې تر څنګ تاسو خو داسې څه نه دي اپلوډ کړي چې د نړیوالو سره په تور لیست کې دي او یا هم د جنګ او وینو د دې شیانو. کله مو چې د یوټیوب ټاکلی هدف ته ځان ورسوو، د یوټیوب ټاکلی اصول مو ورته پوره کړل، بیا موږ د ایډسنس اکاونټ جوړوو. ایډسنس د دې لپاره دی چې ستاسو پیسې تاسو ته درکړي، ستاسو پیسې تاسو ته اعلانات درکړي، ستاسو چینل ته اعلانات ورکړي او همدارنګه یوټیوب کې چې کومې ستاسو پیسې هغه په ایډسنس کې ذخیره کړي، په اړه یې معلومات ترسره کړي. که زه پرې ډېر وغږېږم نو ویډیو باسي اوږده سي. ایډسنس د دې لپاره کله چې تاسو د واتساپ نمبر جوړوئ یا فیسبوک جوړوئ نو تاسو ته د یو کوډ رالیږي، درته وایي چې موبایل نمبر مو ورکړئ. موبایل نمبر چې کله تاسو ورکړئ یو کوډ درته رالیږي. همدغه رقم ایډسنس تا ته وایي ته چېرته اوسېږې، خپل اوسنی ادرس دې ووایه چې موږ تا ته یو کوډ در ولیږو، هغه ته واخلې او د کنفرمیشن لپاره د تایید لپاره هغه کوډ ورکړې چې هو زه یم او دا کوډ ما ترلاسه کړ. دغه دی کوډ. بیا ستا چینل مونیټایز شو او تاسو پرې دې نه وروسته اعلانات درکوئ. هغه کوډ ملګرو دا دی، په دې شکل باندې دی. د ګوګل ایډسنس تاسو لیدلی شئ. دا ګورئ چې ما کوم معلومات معلومات ورکړي دي. ناصر حلیمي، مې اسلم تازه او دا ما خپل نمبر ورکړی دی. دا نو د پوسټ کوډ له لارې راځي. په دې کې دلته تاسو ته لیکلي دي چې دا کوډ دی، دا زما کوډ نمبر و. تر څنګ یې دلته سټیپونه درته لیکلي دي چې هغه تاسو په ایډسنس کې ګورئ چې له کومې لارې دا تاسو کولی شئ. دا نو د یو بل ملګري ایډسنس اکاونټ دی چې ایډسنس وریفیکیشن کوډ دی چې هغه دلته رارسېدلی و او
الله ښه بخت چې دغه چینل مونټایز شوی ښه دا خو د چینل د مونټایز کېدو پروسه وه. اوس په دې غږیږو ملګرو چې د ملګرو خو پوښتنه دا وه چې په دې باندې خبرې وکړه چې په افغانستان کې پیسې ورکوي او که نه. هو په افغانستان کې تاسو کولی شئ پیسې ترلاسه کوئ، صرف مسله دا ده چې لږ ډېر زحمت او ډېر زیار او ډېر ثمرې ته ډېر کوشش کولو ته ډېر کوشش به کوئ چې تاسو په افغانستان کې په داسې یو ملک کې چې انټرنیټ ډېر زیات ګران دی، ډېر خلک یوټیوب ته مخه نه کوي، ډېر خلک یوټیوب نه ګوري. نو ما مخکې تاسو ته وویلې په یوټیوب کې چې دی ډېر په منټونو دي، هلته به تاسو به داسې کنټینټ وړاندې کوئ چې خلک ډېر ستاسو چینل وګوري. نو له بده وخته چې په افغانستان کې خلک یوټیوب دومره نه ګوري او نه ورته دومره مخه ده، نه دومره انټرنیټ اضافه دی خلکو سره چې دوی دې په یوټیوب وګوري او تاسو یې ډېره ګټه ورسوي. په هر صورت هغوی چې چینل لري وسه لري او که نه لري نو بیا ویډیوګانې ګوري. همدارنګه نورې نړۍ کې زموږ ویډیوګانې کتل کېږي، یوازې افغانستان نه په نوره نړۍ کې هم زموږ ویډیوګانې کتل کېږي. له ښه بخته دغه خلک چې په افغانستان کې دي او دلته چینلونه مونټایز کړي دي، د دوی لپاره یو ښه زیری دا ده چې کولی شي په عزیزي بانک کې د ډالرو اکاونټ جوړ کړئ او کله مو چې اکاونټ جوړ کړ ماسټر کارډ مو ترلاسه کړ. دا اکاونټ څنګه جوړیږي دا نو بیا عزیزي بانک پورې تړلې موضوع ده او کولی شي چې بانک نه معلومات واخلئ. کله مو چې اکاونټ جوړ کړ بانک ورته وایي چې ما ته انټرنیشنل ریمیټنس راکړه. دا به زه تاسو ته وښیم په ویډیو کې دا څه شی دی. په دې کې هغه څه دي چې له دې لارې تاسو نړیوال دا کوم انټرنیشنل پیسې چې دي دا تاسو ته راځي له دې لارې. نو دا معلومات به تاسو هلته په ایډسنس اکاونټ کې ورکوئ، ستاسو اکاونټ نمبر او ستاسو اکاونټ دا هر څه خو به پکې وي. دا معلومات په ایډسنس اکاونټ کې ورکوئ. له دې وروسته کومې پیسې چې دي په د ډالرو په حساب باندې $100 دي، $100 کومې پیسې دي چې تاسو یې ټرانسفر کړئ. نور هلته په ایډسنس کې تاسو ورته وایئ چې ما ته څومره پیسې زه غواړم چې واخلم. که چېرته تاسو $100 نه اخلي او انکم مو زیات وي نو بیا تاسو کولی شئ چې هلته ورته پیسې اضافه کړئ چې زه غواړم په یو ځل باندې $500 واخلم. بیا به د میاشتې په 21 تاریخ نه تر 26 تاریخه پورې تاسو ته که چېرته مو په میاشت کې پوره کړی وي $500 دا $500 به ټرانسفر کېږي اکاونټ ته. او که چېرته مو نه وي پوره کړی نو بیا به صبر کوئ چې د بلې میاشتې په 21 نه تر 25 تاریخه پورې د $500 پوره سي یا $100 پوره سي تاسو به ټرانسفر کېږي. نو ملګرو هېڅ اندېښنه مه کوئ، کولی شئ تاسو په افغانستان کې هم پیسې ترلاسه کړئ او د عزیزي بانک له لارې. که څه هم عزیزي بانک کارکوونکي په دې نه پوهېږي. ما مخکې له دې چې زه پیسې واخلم زما پیسې $100 اوښتې وې، $120 شاوخوا اول هغه وخت کې زه ډېر وګرځېدلم. عزیزي بانک، یونایټډ بانک، اسلامیک بانک، IB بانک، د ټولو بانکونو ته تللی یم. د ټولو سره مې خبره کړې چې زه یوټیوب چینل لرم او غواړم چې هغه پیسې دلته واخلم. کولی شم د هر سړي ځواب به راته نه کارکوونکو به راته ویلی چې تخنیکي ټیم سره وغږېږه، تخنیکي ټیم به ویلی چې مدیر سره وغږېږه، مدیریت کې دا خبره شریکه کړه، مدیریت به ویلی چې کارکوونکو سره وغږېږه یا تخنیکي ټیم سره وغږېږه. همدغسې مسله به په یو بل باندې به سپارلو. حال دا چې ما دلته په افغانستان کې د عزیزي بانک اکاونټ له لارې پیسې واخیستې او څو وارې زه عزیزي بانک اکاونټ د عزیزي بانک کارکوونکو جواب کړی یم چې موږ داسې دغه سیسټم نه لرو او نه مو چاته د یوټیوب پیسې ورکړي دي. او دا خبرې مې پکې ډېرې وې چې ډېرو ملګرو راته ویلي وو چې زه کله چې ته په افغانستان کې پیسې اخلې، په نور نړۍ کې پیسې اخلې، فري آف کاسټ تا ته پیسې درکوي. او که په افغانستان کې پیسې اخلي نو تاسو نه 50% چارجز، یعنې په 100 کې به تاسو ته 50 روپۍ درکوي، په 100 کې به تاسو ته $50 درکوي. شته موږ دې ته هم زړه ښه کړی او چې په 100 کې $50 موږ ته راکړي او $50 د دوی واخلي. ډېره ښه ده چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د یوټیوب چینلونه ډېر شوي دي او
زه ډېر خوشحالېږم چې زموږ ځوان خلک چې له ټولنیزو رسنیو سره بلدتیا لري د دې لارې ګټه وکړي. دا دومره مؤثره کار دی چې یوه ورځ زموږ ډېر ملګري په چکر د کونړ واټر پیج لري، انټرنیټ کار نه کوو، انټرنیټ څه چې آن موبایل سیګنل هم نه ورکول. نو زه یو څو ملګري را سره نور ول، هغه ملګري چې فزیکي کار به یې کوو، دلته دفترونه لرل، نو ورته مې ویل ګورئ تاسو نن کار ونه کړ، پیسې مو ونه ګټلې، زه دلته راغلی یم په وټپور کې یم، موبایل سیګنل نه ورکوي، کار نه کېږي، هېڅ کار مې ونه کړ، تاسو سره یم. ولې هلته زما یوټیوب چینل په هغه ورځو شپو کې د ورځې $2 $3 ګټل. ګوره دا زما په 12 ساعتونو کې یا 4 ساعتونو کې زما $3 چا مطلب ما ته ګټه راورسېده. نو هغه ویل چې بالکل واقعي دا تا ډېر ښه کار کړی دی او ډېر ښه سیسټم دې راوارن کړی چې یوټیوب چینل لري او ته باید تشویق سي. او ما ورته ویلې چې زما تشویقي همدا ده چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ، نور ملګرو سره شریک کړئ. که څه هم دغه معلومات په انګلیش کې، په نورو ژبو کې، په هندي ژبه کې، په نورو ژبو کې ډېر شته دي او تاسو یوټیوب کې کتلی شئ، که د ایډسنس په باره کې، که د یوټیوب چینل جوړولو په باره کې، د هر څه غواړئ تاسو په یوټیوب کې کتلی شئ. ملګرو هېڅ داسې یو څه نشته دي چې په یوټیوب کې موجود نه وي. تاسو چې کوم انټرنیټ په فیسبوک مصرفوئ، که دا په یوټیوب مصرف کړئ، تاسو به ډېر څه ترلاسه کړي وي، ډېر څه به مو زده کړي وي او یوه ستونزه چې تخنیکي ستونزه ده ستاسو باندې وي پاتې. نو امید لرم چې دغه کومې خبرې چې ما وکړې تاسو د ګټې وړ ګرځېدلې وي او خدای دې وکړي چې هغه ملګري چې یوټیوب چینلونه لري، چینلونه یې مونیټایز شي او په کور دننه کار وکړي، زیار وباسي، ثمره په آخر کې ثمره وګوري.